السلام علیکم درنو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن درته د پنه ډک مطلب لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. په یوه کلي کې بزرګ او ډیر ایمانداره او ښه سړی و. ده به د کلي خلکو ته د جمعې لمونځونه ورکول او د کلي جنکۍ او هلکان به هم د درس لپاره ورته راتله. د کلي په خلکو باندې ډیر ګران او ډیر احترام به یې ورته کاوه. یوه ورځ شیطان د سړي په شکل راغی او د بزرګ پسې یې جمع وکړه. شیطان به هره ورځ ورته راته او یو له بل سره به یې مجلس کاوه. آخر یې شیطان سخت ملګری شو او د زړه حالونه به یې یو بل ته ویل. نو یوه ورځ شیطان ورته وویل چې تا ته خو ډېرې ښایسته جنکۍ د درس لپاره راځي، خو له یوې سره اړیکه جوړه کړه او ساعت به دې ورسره تیر وي. بزرګ ورته وویل چې نه، زه داسې نه کوم، خو په زړه کې یې ورته خوند ورکړ. نو یوه ورځ چې کله د کلي جنکۍ درس ته راغلی او درس یې ولوست، نو بزرګ په هغه یوه باندې چې له نورو لږ ستره وه غږ وکړ چې لاړ شه او هغه زما کوټه صفا کړه. کله چې جنۍ کوټې ته لاړه، نو بزرګ د شا له لورې ورپسې لاړ او په جنۍ پسې یې دروازه بنده کړه او له جنۍ سره یې ذاتی وکړ. نو په دې وخت کې شیطان ورته په زړه او مغزو کې اندېښنې واچولې چې حسینه دغه جنۍ په کلي او کور دغه خبره ونه کړي چې بزرګ په زور له ما سره خراب اړیکه ونیوه. کله چې سهار شو، شیطان بیا راغی، ګوري چې بزرګ ډیر خفه ناست دی. شیطان ورغی، ورته یې وویل چې ولې خفه یې؟ بزرګ ورته ټول وویل. شیطان ورته وویل چې نو په دې کې د خفګان څه خبره ده؟ راځه داسې چل در وښایم چې له غمه خلاص شي. بزرګ وویل چې څه چل دی؟ شیطان ورته وویل چې هغه جنۍ مړه کړه. بزرګ ډیر خوشحاله شو او وی ویل چې مړه خو به یې کوم، نو چیرته یې ښخه کړم؟ شیطان ورته وویل چې اسانه ده، هغه د جومات په معروفه کې یې ښخه کړه، هیچ چاته به پته هم ونه لګیږي. بزرګ همداسې وکړل، جنۍ یې مړه کړه او د جومات په معروف کې یې ښخه کړه. څه موده لا نه وه تېره چې د جنۍ کورنۍ او نور کلیوال ګرځي او جنۍ لټوي، خو جنۍ پیدا نه شوه. په دې وخت کې شیطان ورته د یو بل سړي په څېره کې راغی او کلیوالو ته یې وویل چې هغه جنۍ چې تاسې لټوئ، ستاسې د کلي بزرګ ورسره لومړی فحاشي وکړه او بیا یې مړه کړه. د کلي خلکو ورته وویل چې ته دروغ وایې، هغه خو بزرګ دی، هغه به کله داسې کار کړی وي. شیطان ورته وویل که یې نه منې نو لاړ شي، هغه د جومات معروف را خلاص کړي چې مړی یې په خپلو سترګو ووینئ. د کلي خلک هم شکمن شول او لاړل. جومات بزرګ یې ونیو او کله چې معروف خلاص کړ، ګوري چې د جنۍ مړی پکې پروت دی. د کلي خلکو بزرګ ونیو، په ټول ښار او کلي کې یې وګرځاوه او پریکړه یې وکړه چې دا باید په عام محضر کې اعدام شي. نو کله چې د اعدام ورځ راغله او بزرګ یې پانسي ته پورته کړ او لاسونه او پښې یې ورته وتړلې، نو شیطان هغه د بزرګ د ملګري په څېره کې راغی او ورنږدې شو. بزرګ ورته وویل چې زه خو داسې حال ته ورسېدم، اوس نو زه غرق شوم. شیطان ورته وویل چې بېغمه شه، زه دې خلاصوم، خو یو کار به کوي. کوم کار دی؟ زر یې وښایه چې ویې کړم. شیطان ورته وویل چې یوازې یوه سجده ماته وکړه، نور دې زه خلاصوم. نو بزرګ چې ډېر ډار شوی و، ویې ویل ښه سمه ده، خو زما لاسونه او پښې تړلي دي، نشم کولی چې تا ته سجده وکړم. شیطان ورته وویل یوازې اشاره وکړه او خپل سر زما لپاره ښکته کړه، کافي ده. کله چې بزرګ سر ښکته کړه او سجده یې وکړه، نو په همدې وخت کې یې پړی غاړې ته ورکلک شو او مړ شو او له دې دنیا څخه بې ایمانه لاړ. نو درنو لیدونکو، تر څو چې څوک سم ونه پیژنئ، ورسره ملګرتیا مه کوئ. که څوک در سره په بدو کارونو کې مرسته کوي، هغه ستاسو ملګری نه دی، بلکې ستاسې تر ټولو لوی دښمن دی.